السلام علیکم څنګه ښه جوړ یاست کلاس په خیر یاست جوړ به هست وخت نه ده کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو سبجیکټ نه چې تاسو ته بکټریولوژي پارت 10 مرخص دي سره په دې کې د کلچر سنسیټیوټي ټیسټ به دروښیم چې د بلډ کلچر ټیسټ چې دی د ډیفینیشن چې دی د تعریف چې دی پروسیجر څنګه دی اګار پلیټ پروسیجر څنګه دی د سامان چې دی پس یورین ګرد په دې کې د شام چې په دې کوم انټي بایوټیک کار کوي بیوټیک سیستم څنګه دی د بلډ کلچر څه مطلب دی سره او دا پارت 1 دی سره پارت 2 هم په دې کې راولم په دې کې پر اول نمبر باندې کلچر سنسیټیوټي مطلب څه شی دی یا که دی په ډیر ټیسټو کې تل بلډ کلچر یا بلډ سی اس یا یورین سی اس یا پس سی اس دا سی اس لفظ چې دی دلته کلچر سنسیټیوټي نوم ورکوي د دې مطلب چې د څه چم کې زموږ په جسم کې بکټریا معلوموي چې ده یا فنجای معلوموي کنفرموي چې دا بکټریا ده یا دغه فنجای دی یا دغه شی دی چې د کوشش وګوره فنجای دون لا نه معلوموي بکټریا ډیره معلوموي چې لیکن دا د دواړو لپاره کېږي کنفرم ټو فنجای او بکټریا چې د بکټریا یا فنجای د موږ لپاره معلوموي چې د یو میتھډ د په لیبارټري کې استعمالیږي چې هغه په هغه کې موږ ته څه چم کې بکټریا معلوموي کله چې بکټریا د معلومه کې یا بکټریا پر یو شي د ګروث پر وکړي دا ګوره دا سیګار پلیټ دی نو په دې کې دا بکټریا ونی دا بکټریا سره تاسو معلومه شو چې دا بکټریا ده چې د بیا د څه چم کې په دا ګوري چې دا ګرام نیگیټیو دا ګرام پوزټیو دا بیا نور دا سی ګوري چې نو بیا څه چم کې په اخر کې سنسیټیوټي سره کې سنسیټیوټي دوه لغات ټول دا ګوره یو کلچر سو یو سنسیټیوټي سو لسیدم سنسیټیوټي به د څه چم کې چې اوس ګوره په د باندې کم در کوم انټي بایوټیک ش کم کار کوي سیده دا ګوره دا ټول انټي بایوټیک دي سیده ګوره دا څونه کم انټي بایوټیک زیات ریزیست شوی دی کم نه دی شوی کم علاج کار ورته کوي که نه کوي نو مطلب په دې د دې ټیسټ مطلب دغه دی چې دی ته کلچر سنسیټیوټي د معلوموي چې یو وخت بکټریا د معلوموي بکټریا در معلومه کړه چې څه شته د مورخه بکټریا ده هر بکټریا چې هغه در معلوم کړي بیا د سیستم کې پر هغه باندې انټي بایوټیک ګوري چې دا کم انټي بایوټیک پر د باندې کار کوي چې کم علاج موږ د لپاره وکړو نو دا د دې ټیسټ خاصیت دی دا ګوره سمپل ټیک انډیکیټس بکټریا پرزنټ سي نو دا تعریف زه ډیر په دې کې نه ډوبېږم سي ډیر وخت په دې کې نه ځای کوم سي د دې مطلب دغه دی کلچر سنسیټیوټي مطلب دا دی چې بکټریا معلوموي د بکټریا باندې بیا دا ګوري چې دا کم انټي بایوټیک ګوري او کم انټي بایوټیک کار پر کوي کم نه پر کوي سي نو کلچر چې سول هغه میډیا ته وایي کېږي او سنسیټیوټي چې سول هغه د انټي بایوټیک ګوري چې یعنې کم پر کم انټي بایوټیک پر د باندې سنسیټیو دی او کم نه دی کم ریزیست دی کم کار کوي کم نه کوي د بکټریا د معلومولو دپاره دا شی دی ښه بلډ کلچر چې دی د جسم د کوم ځایو د کېږي چې د بوډي فلوډ چې هر ځای اوبه وي چې بکټریا ورسېده چې دغه ځای کلچر کېږي چې یا پر زخم باندې یو د پس جوړ کړی چې دغه کلچر هم کېږي چې هغه چې بلډ کلچر دی یورین کلچر دی سیاسب کلچر دی پس کلچر دی برست ملک د زنانو کوم د شیدو چې دی دغه کلچر هم کېږي دلته اوس ته ګوره دا زخم شوی دی ته دا شیدې ځینې راخیستی سي د دې کلچر هم کولی سي اور سیمن کوم چې منې دی د هغو د هم کېږي سپوټم د هم کېږي د بلغم د هم کېږي د غټو بولو د هم کېږي سټول چې ورته وایي چې تروټ سواب دا په ستوني کې چې کوم د دې رقم یو سواب راځي دا سواب وي د دې سی اس هم کېږي چې د زخم سی اس هم کېږي چې پر زخم باندې چې کوم پس مشت یا پس دوی داسې راټول کړي برای واسطې چې دغه ته اور نور د جسم چې کوم فلوډ دغه وي هغه هم کېږي چې په جسم کې هر ځای اوبه وي د هغه ځای سیاسب کېږي اور یا د جسم کوم یو حصه وي دغه هم سیاسب کېږي اوس ګورې یو غوښه ده درسره ده ګوره دا غوښه دې راپرې کړئ په دا اګار پلیټ دی وي نو بکټریا د معلومولو دپاره نو په جسم کې چې هر ځای فلوډ وي یا غوښه وي د دې چې بکټریا ورسېدلی سي د هغه سی اس کېدلی سي دا ورته ګوره د څو تصویران ښکاره کړم دا زخم شو دا ګوره دلته پر پښه باندې یا پر بل ځای باندې زخم هغه داسې دغه کیسې ده په پلیټ باندې وي د دې مخ ته هلته سر در خلاصوم هماسې اګزامپل دپاره دی ګوره دا ملا دغه دی دا ورته ګوره داسې بس سواب دا په ریکوایرمنټس کې در ښکاره کوم دا شان چې دی کوم شی ضرورت پیښېږي پر بلډ دا ګوره بکټریا ده دا ګوره دا تصویر ته ما کوشش کوم چې ګوره یو زخم پر جوړ شو د دې ځای ته شیدې هم اخیستی سي چې د دې سی سور وکړي په اسټرلایز بوتل کې یا دا ځای چې دا ځای سوری کې په سواب یې ووایه هم کولی سي
دا ګوره دا شیدې دي بوتل ته وړای شي څه ده اوس مخ ته خپله سر خلاصېږي. ښه اوس راځو پر درېیم نمبر باندې کوم چې ریکوایرمنټس اکویپمنټس دي څه ده کوم شیان دته ضرورت پیښیږي د بلډ کلچر دپاره چې ته کوم سامان سره یو ځای کړې او کوم ماشینانو ته ضرورت دی څه ده راځئ په اول نمبر باندې څه ده دې ته هاټ پلیټ وایي کېږي څه دا لاندې ځای لوړ نه ده شم څه ده یو منټ ځای خالي ساده یې پله ښکاره کړم بیا به پر دې سمه ګپ وکړو یو منټ دا دی دا ګوره په اول نمبر باندې چې دی هاټ پلیټ چې کوم ورته وایي کېږي څه ده دا څه چم کېږي دلته دا ځای ګرمېږي څه ده په دې کې راډونه پراته دي دا ګرمېږي څه ده نو چې دا کله ګرم شي نو دوی څه چم کېږي د دې دپاره دوی استعمالي اوس ګوره چې کله دوی کیمیکل سره میکس کړي دا کیمیکل کوم شیان چې دوی سره میکس کړي نو بیا پر ده باندې ایږدي څه ده ګوره پر ده باندې داسې ایږدي څه ده چې دوی هلته څه دا ځای ته لږ هیټ ورکړي ګرمایش ورکړي چې کیمیکل سم سره میکس شي او کمپوننټ کم شي چې زموږ په کار دی هغه دلته داسې دی برابر کړي څه ده دا کې دننه ایګار کم میټریل ایګار کې چې کوم دننه میټریل ضرورت پیښیږي د هغه دی څه ده نو دا موږ دپاره ضرورت پیښیږي څه ده حاضر پر دوم نمبر سیاسب سمپل هغه 4 سمپل در سره و څه ده سمپل خبرې درته نه کوو څه ده نیوټرنټ ایګار څه ده نیوټرنټس کوم ایګار چې دی دا ګوره دا ضرورت پیښیږي څه ده چاکلیٹ एगार ضرورت درته پیښیږي څه ده چاکلیٹ एगार څه ده اور بلډ एगार چې ورته وایي څه ده بلډ एगार ضرورت درته پیښیږي څه ده اور دا مخ دلته سره خلاصېږي چې دا چې ته پر موږ ضرورت پیښیږي څه ده اټو کلیپ دا ډېر مهم شی دی څه ده د دې تعریف هم زه دلته بغل ته در سره لیکم ښکاره کوم څه ده دا موږ د دې لپاره د یو قسم پریشر پر کوي پریشر دلته دوی څه چمه کې دلته دننه دا کم एगार پلیټ یا دا کم مواد چې ته جوړ کړي د دوی دلته سره خلاصېږي څه ده دا یو دا نیوکلیر سم کوم دا جر په دې کې چې کوم د एगार پلیټ مواد پراته وي نو هغه دوی راواخلي دلته دننه ورواچي څه ده په دې دپاره ورواچي چې دا کم کیمیکل کمپوننټ چې دي دا سم سره برابر شي یو سټیم کار کوي څه ده د دې داسې اوبه لکه د یو بخار کار چې کوي څه ده بخار د پریشر باندې دلته په پریشر باندې دا ګرم مواد سره یا د داسې دننه چې کوم دغه وي هغه اواز نه باسي خالي میټریل پاتې کېږي څه ده نو دا د دې لپاره استعمالي دا مهم دی د دې بغیر مایکروبیولوژي بالکل مثال داسې وبله کله پالتو دي چې دي څه نو دا ګوره هغه څه چم پکې بیا زه سره د خلاصوم د دې طریقه چې دا څنګه ورچي څنګه نه ورچي خالي په یاد وساته دوم نمبر آیټم څه ده اټو کلیپ چې دی ته وایي کېږي انکیوبیټر هم بیخي مهم دی بیخي ولې بیا داسې کېږي چې دا انکیوبیټر چې دی په دې ضرورت دی چې کله موږ एगार پلیټ جوړ کړو په دې کې بکټریا گروث کوي نو هغه څه چم کوي هغه خپل ټمپریچر غواړي خپل تودوخه غواړي څه ده د اووه څخه یا د 15 څخه سنټیګریډ نو بیا څه چم کوي دا پلیټونه ګرد راواخلي په د انکیوبیټر کې ایږدي څه ده دا انکیوبیټر کې څه ده انکیوبیټر هم ضرورت دی څه ده درېیم نمبر چې کوم دغه دی دا هم شی په یاد وساته سرنج په سرنج کم سمپل راخلي یا دغه کې سرنج خو لازمن پر شي ضرورت وایر لوپ په دې کې ډېر مهم دی څه ده وایر لوپ دا ما سپیلینګ غلط وي چې بخښ کوي څه ګور دا एगार پلیټ دی نو دا وایر لوپ دی نو بیا د څه چم کې دا یو سمپل دی هلته دې مختصر په خلاصېږي خو زما دلته سره دی دا وایر لوپ باندې سمپل واخلي کرار دی پر کې څه ده نو وایر لوپ د دې لپاره ضرورت پیښیږي څه ده وایر لوپ هم ډېر ضروري دی څه ده یورین کنټینر څه ده یورین کنټینر چې دی د ډېر شیانو لپاره استعمالیږي څه ده یو سمپل یو سیاسپ یو بل شی چې راچي سټرلایز دا سټرلایز دی دا نه دی سټرلایز څه ده سټرلایز کنټینر ضرورت پیښیږي درته څه ده کالوني کانټر چې دی څه ده دا به کالوني د شي چې د کالوني څونه گروث کړی دی څونه نه دی کړی څه ده دا د مختصر خلاصېږي پس سواپ میډیا دا هم ضروري ده اوس ګوره یو داسې شي چې یو ځای پس یو ځای پرته وي په غوږ کې دننه ترې نشي راخیستی نو دی څه چم کې دا پس دا سواپ هلته دننه کې په شکوې شورې په دې میډیا کې تاته راواستي نو په دې کې بکټریا ورشي چې وو هغه محفوظه پروت دا شی ضرورت پیښیږي د پس سواب دپاره د تروټ سواب دپاره د ډېر شیانو دپاره دا ډېر په کار راځي څه ده لیمینر څه ده دې ته سیفټي هوډم وایي کېږي څه ده نو دا بیا څه چم کېږي دا دلته ګوره دا پوره مشین دی دا ګوره دا ډېر مهم شی دی څه ده په دې کې یو قسم لایټ دی یو وي په نامه دی څه ده نو هغه چې کله ته کار په دې کې خلاص کړې نو لایټ چې پر چالو کې کوم بکټریا مکټریا هغه هم ځینې مړه کوي او بل دا څه کار کوي دلته ګوره چیښه پرته ده دا پر چیښه پرته ده دا چیښه سول څه ده نو دلته د کوم پلیټونه چې پراته دي ته دلته کار پر کولی شي سمپل واخې په یوه لاس باندې دلته به ته سیف یې فل ځینې سیف به یې پر تا به نه بکټریا راځي نه به بل شی راځي لاسونه به دې ورته نه کړي چیښه باندې بخته دلته به خپل کار کوي د دې لپاره دا ډېر ضروري دی څه ده په دغه وجه ته سیفټي هوډ وایي کېږي څه ده دا هم ضروري دی د بلډ کلچر دپاره
کاټن سواپ هم ضروري دی چې د بعض اوقات یو سمپل یو سټول سمپل هغه ته پراخلی پر اګار پلیټ باندې داسې ګرځي چې ده نو دا هم ضرورت دی چې ده وایر برش چې دی صفا کول دپاره یو شی چې ده دا خو هارډ پلیټ شو چې ده لیب کوټ به در سره وي چې ده او دا چې دی کیویټي سلایډ په نامه دی چې دا دلته سم نه دی راغلی دا داسې سلایډ جوړي داسې ګوره اوس ته ګوره دا سلایډ په مابین کې داسې غوچ ځای یې چې ده لږ غوچ ځای دا بیا سمپل ممپل چې پکې دی چې دلته بکټریاوې ګرځي چې ده مایکروسکوپ ضرورت دی چې ده او پیپټ چې دی هغه په دې کې دا جسټر ضرورت پیښیږي او دا ضرورت پیښیږي دا نور هم چې په یاد ورسره وساتي یا در سره پراته وي شي چې ده فورسیپ هم ضروري دی هر ماډل در سره او په هر دغه کې در سره او شیپ کې در سره اوسي دی مهم دا یو دی چې ده ولې یو شی مې په راپورته کول چې ده دا بیټیک سیسټم چې دی دا په باج کې سره د خلاصوم ما چې په یاد وساته دی ګوره بیټیک سیسټم چې ده دا هم په یاد وساته چې ده دا ترازو به په یاد وساتئ کوم چې انالټیکل بیلنس ورته وایي چې ده دا د کیمیکل لپاره چې ده دا ګلاس پریډر هم ډیر ضروري دی ګوره دلته ګوره ستا سره اګار پلیټ دی نو دی څه چم پکې چې کله بکټریا وراچي دا بکټریا دا چې پر ګرځي شاوخوا پر دا شاوخوا پر وګرځي چې دا سپریډر کار وکړي ګوره دلته یو پلیټ څه پیدا کړم یو منټ دلته یو پلیټ پیدا وسم او دا بیټیک سیسټم و مختصر د خلاصوم ما چې دلته دا ګوره پلیټ دی نو دلته چې د سمپل واشي نو د سیسټم کې داسې پشکره وګرځي سیده نو دا بیا د انټي د ټیسټینګ دپاره دلته ډیسک پر اچي سیده یو منځ دا زرغون کم دلته بیا د ډیسک پر اچي د انټي بایوټیک ډیسک چې دی هغه پر اچي دغه دپاره د سپریډر ډېر ضرورت پیښیږي سیده څه سپریډر ما چې دا سامان په یاد ساته د جوز ګرځي زه مختصر د خلاصوم سیده ګلاس میډیا پول دا دغه پکښې کې دی دا ګوره دې ته یو منټ دا د کلچر میډیا ان بوتل چې دا رقم ګلاس بوتلان ضرورت پیښیږي سیده که په هر سایز کې در سره اوسي په هر سایز کې چې در سره اوسي دې کې بیا خپل تعداد لیکلی سیده 500 میله 600 میله 200 میله سیده 100 میله سیده دا هم ضرورت پیښیږي ځینې وخت بیا خالي چې کوم د کوم بکټریا دپاره چې تا دغه جوړ کړي مټریل هغه په دې کې اچولی شي سیده دا په یاد وساته سیده سپیټولا دا بیا د دې لپاره دی چې یو بکټریا د لږ بغل ته ځینې پرې کړله یا د یو شی په راپورته کړي سیده دا شی هم ضرورت پیښیږي سیده نیوټرنټ اګار سیلنټ په نامه دا هم ضرورت پیښیږي کوچني کوچني ټوبان دي په دې کې بیا دوی د اګار کوم نیوټرنټ چې دا وراچي سیده دا کوم مټریل چې دی دا وراچي سیده پلیټو ته یې اچي دې ته یې اچي دا ګوره اګار سیلنټ په نامه باندې سیده ټیسټ ټیوب رینک په یاد ساتئ سیده ریک چې په ورته وایي کېږي ریک دا به در سره پراته وي سیده منشورینګ جار د سیده دا بیا څه چم کې د ته د اندازه کولو یو جې کوم وایاست سیده نو دا څه چم کې دا به در سره دا ډېر مهمه دی ولې بیا هلته که تا یو 100 میل اوبه ور اچولې یا د بل شی ور اچوئ مثال ته یو مټیریل تیارول نو دلته څه چمه کې نو دې څه چمه کې دا 100 میل یا هر بوتل چې در سره په هغه باندې اوبه ور اچوي پوډر ور اچوي سره میکس کړي نو دې لپاره دا شی ضرورت پیښیږي سیده دا به در سره برنر دا به در سره ګور برنر ما که پرونانسیشن غلط کړي بخښه به کوي برنر په نامه چې کوم دغه دی سیده دا لیمپ دی سیده دلته اور پر لګېږي دا اور دا بیا هلته مخ ته ډېر په کار راځي د ګور داسې اور یې لګولی یو مې زه دی وکاږم اور لګېدلی نو دا وایر لیمپ چې دی دا داسې په راواخلي په سټرلایز به یې کړي دلته ګوره تک سور دا وایر لیمپ چې دی دا په سټرلایز کې سیده په سټرلایز دپاره دا ډېر مهم دی یا نور شي د سټرلایز د کولو دپاره ډېر مهم وي سیده داسې پر ویني دا وایر لیمپ چې ښه تود شي بیا دغه کېږي سیده دا ورته ګوره دا به در سره مهم دی سیده ټنګس به در سره یو شی مو په نیول په دې باندې سیده دا کونیکل فلاسک به در سره دا ډېر مهم دی سیده دا دلته دوی څه چمه کې چې کله اګار پلیټ راځي هغه داسې خالي بوتلان راځي خالي داسې شی راځي مخکې زه ښکار کوم نو دوی بیا څه چم کې مټریل ورته تیاري هغه په دې کې تیاري سیده دا ډېر مهم دی دا ته پر ګیس هم ږدولی شي ګوره دا خالي دی کونیکل فلاسک چې دی دا ګوره ډېر مهم شی دی سیده فینل دا به در سره د کوم چې موږ ته سپیک بولو سیده
د دې لپاره یو فلټر ډول لپاره یا د یو مواد راچول لپاره چې ډېر ضرورت پېښ شي دا دی پیټري ډیسک چې ورته وایي دا داسې خالي راځي چې هلته چې ما ول د ښکاره کاغذ ډک دی دلته داسې خالي دي نو دا ته خپل هم جوړوای شي جوړول طریقه په بل ویډیو کې د ښکاره کوم چې باید وساتئ دا سامان سټول سیمپل هر سیمپل چې در سره دغه لیمپ دی دا بوتلان به در سره دا بیټیک سیستم چې دی بیټیک هلته ما سپلینګ غلط لیکلی دی زه بیا سر د خلاصوم په دې باندې دا بوتلان ګده باید وساته دا بلډ کلچر دی په دې کې خپله نیوټرن پراته وي نیوټرن غذا پراته وي دا ورته ګوره دا میډیم باید وساته دا سلایډ باید وساته الکول سو باید وساته هغه اټو دا مینوال طریقه ده دا بوتل هم باید وساته دا ګوره په دې کې نیوټرن پراته وي دا ګوره دا چې کوم مواد جوړیږي دغه بوتلان دي دا په بعد کې په بل ویډیو کې سره د خلاصوم دا ګوره ممکن دی هغه بل چې ډک و هغه خالي و دا ډک دی ګوره دا پلیټونه دې ته پیټري ډیسک وایي کېږي دا بوتلان هم باید ورسره وساته دا ډیسک دی انټي ډیسک به باید وساتئ سره ګده شان دا یورین سو سټول سو دا شان ګده باید وساتئ دا دلته مختصر خلاصیږي سمپل به څنګه راخلاصېده نور سمپلان ډېر اسانه دي هغه په اخر کې د ښکاره کوم اول واري دا د ښکاره کوم چې بلډ سمپل څنګه اخلي یعنې بلډ کلچر به ته څنګه ځینې اخلاصېده اول واري به ستا سره ته دا لاس په الکول باندې ښه ټیټ صفا کې الکول صاف منځ باید وساته چې دا دلته لاس ته ښکاره کوم دا ګوره ښه ټیټ به دغه ځای ښه ټیټ صفا کړې پله ټیټ چې دې صفا کړې بیا به راولاړ سې څه چمبو کې پایډین به راواخلې دا پایډین نه دی پایډین په یو کاټن باندې به ولړې دا ځای به په ووایه دا ځای چې دیول 15 منټه دپاره به پرېږدې بیا به راولاړ سې د الکول څخه په دوه ګوتو داسې ونیسې لوړ لاندې به د الکول څخه لوړ به دوې ګوتې داسې به راکش کړې داسې چې په دې راکش کړې په دغه باندې به داسې راکش کړې داسې به په دوه ګوتو باندې راکش کړې صفا به کړې او دلته چې دی دا کم رګ چې دی دا به اول ته معلوموي بیا به لاس نور وړی چې دا چې بیا صفا کړي بیا به لاس نور وړی نو دا چې صفا کوي برکه دې په بټرفلای کوئ که د سرنج در سره و هر شی چې در سره و ورجک به کې دلته به وینه ځینې واخلې وینه به ځینې واخلې 15 سي به ځینې واخلې که مینیمل هغه 3 سي به نیم کار وځي 15 سي چې ځینې واخیستل بیا به څه چم کوې نیډل به راباسي نیډل چې در وباسي بیا به کاټن پرېږدې دغه د مخه به نه پرېږدې دا اوس د دې پروسیجر بیا به ته دلته څه چم کوې کم بوتلان ته چې بچې اوس ګوره په بوتلان پسې فرق وایي هر بوتل ځان ته جلا خپل سیسټم لري خپل طریقه لري دا ګوره د بوتلانو سر به ښه ټیټ صفا کړې په دغه باندې به صفا کې په الکول سره باندې چې دا دې صفا کړل بیا به راولاړ سې دلته به په سرنج باندې 3 سي دته واچوي او 3 سي به دته واچوي دا ولې دا یو ایروبیک دی یو انیروبیک دی دلته زه درې سره در ښکاره کوم دا ګوره دا بوتلان دي دا ایروبیک او دا د کوچني د یو بوتل دی پیډریک چې ورته وایي کېږي یا پیډس کوم بوتلان چې دي دا ګوره بوتلام سره شیک به کې کښې به دی دا ورته ګوره او مینول دا دی دا مینول ته هم راچوای شیک سره شیک به کې وروا به چې دا د د بلډ کلچر طریقه ډېر په سنسیټیوټي ده چې دا ماش خالي دی لږ سره دا چې ته کوم مینول طریقه استعمالوي دغه بوتلان دغه دپاره دي او دا چې دی دا چې ته کوم په بیټیک سیسټم ورته وایي دغه چې استعمالوي دا دغه دپاره دي پر دې خپل بارکوډ دی حساب دی چې د کوچنیانو د جلا د غټان دپاره 2 بوتله استعمالېږي ایروبیک ورین ایروبیک د کوچنیانو دپاره 1 بوس استعمالېږي او دا ګوره دا هم دغه رقم د ایروبیک ورین ایروبیک پر لیکلی دی دا د کوچنیانو دپاره فیډ دی دا د بیټیک سیسټم دپاره دی دلته اوس مختصر خلاصېږي دا څو د بلډ کلچر طریقه سول چې کوم سیمپل اخیستل دی پس کوم ځای چې پس مو و کوم ځای چې یو خراب و هغه ځای باندې منځ د پس سواپ سره وشورو او بوتل ته واچور وایستو نورو طریقې اسانه دي ګوره دا نور طریقې ډېرې اسانه دي یورین دی یورین کنټینر ته واچو خلاص خبره پس دی د خپل په سرنج کې چې راستلی په هغه سرنج کې مخ ته واستو سیاسب چې دی کوم سیاسب په کوم سرنج کې دی هغه دی ګرد نور طریقه دونه مشکل نه دی سپوټم چې دی هغه بوتل ته واچو سټرلایز بوتل ته واچو دا ګوره نور داسې خاص به دی دغه پس سواپ دی دا د بوتل طریقه ده که په بل طریقه باندې وراچوای شو دا یورین کنټینر دی سپینینګ یو شی مې که غلط شو بخښتو دا د مینول دپاره دی دا دی ګوره دا ګوره صفایي دی ګوره دا صفایي ورکوي د بوتل دا ګوره دا بیا سټول دی سټول هم بوتل ته واچوه
او په دې کې یو شی بل په یاد وساته سیده. نو چې کله تا بوتل ته واچول نو بیا دوی څه چم کې د دې دوې طریقې استعمالیږي سیده. یو یې په منیول طریقه باندې، یو د بیټیک سیستم سیده. بیټیک سیستم اول د شم بیا منیول طریقه د شم سیده. د دې بعد چې دوی بیا کوم پروسیجر پکې چې اوس بوتل ته واچول بیا مخ ته په دې څه کوم طریقه کوي. ښه بیټیک بیا نوې اډوانس ماشینان راغلي دي. هغه به څه چم کوي چې تا کله د بوتلان ته وینه واخیستله په بوتلان کې دې واچول نو دا بوتلان دې راواخلي دلته یې وراچي سیده. دا بوتلان دلته وراچي، دلته ټمپریچر ګرد شان سره منټین وکړي، ور برابر کړي، اټو سیستم باندې ودرېږي سیده. نو چې کله په دې کې خړواله پیدا شول، ټربیډیټي پیدا شول سیده، نو بس دا ماشین خپل اتوماتیک الارم پیدا کړي، دغه وکړي الارم ووایي سیده. نو بیا تا ته وایي چې یار دا په دې کې بکټریا ګروت کړی دی نه دی کړی سیده. نو یو لیزر پکښې کړي، د لیزر په واسطه باندې دوی څه چم کړي. یو مې د لیزر پیدا کړم، دا ګوره دلته لیزر خپل دغه رواني سنسر روان کړی چې کله په دې کې ټربیډیټي یا بکټریا ګروت وکړي نو تا ته د اتوماتیک وایي چې یار بکټریا ګروت وکړي. مینوال بیا څه چم کوي، مینوال طریقه بیا داسې ګوره دا بوتلان دې راواخیستله هغه بیا څه چم کوي، دلته په انکیوبیټر کې کښېږدي، انکیوبیټر کې کښېږدي دا بوتلان. دلته ګوره دلته بوتلان هر 2 ورځ بعد دوی ګوري چې په دې کې خړواله راغلی دی، ټربیډیټي راغلی دی که نه دی راغلی سیده. ټربیډیټي اوس دلته سره در خلاصوم سیده. دا مینوال کوم بوتلان چې دي 2 ورځ بعد چک کېږي ګوري سیده. دا ګوره دا بیټیک سیستم شو، یو پلا په بیټیک سیستم سره خلاص کړه. دا دغه سره ترتیب شو، دا ګوره دا فول اټو سیستم دی، دا رقم بوتلان باندې راځي سیده. هر ماشین خپل ځان ته خپل طریقه لري. دا د دې فایده بیا دا ده چې په دې کې کله خړواله ښکاره شي نو دې تا ته اتوماتیک الارم بجاوي کې چې یار په دې کې خړواله پیدا شو سیده. خړواله موږ څه وکړو دلته زه اوس سره خلاصوم، ما چې خالي په دا سیستم باندې سره خلاص کړم. کله چې موږ سمپل وراچو دا سیمپل بوتل ته واچو په دا ماشین کې کښېږدو، د ټمپریچر مینټین ساتو کې بیټیک سیستم کې اټو سیستم و منیول سیستم کې سیده. نو په دې کې بیا دوی څه چم کوي دا بکټریا ولې دلته خو دا خو اګار پلیټ دی وایي دغه دی سوري دا چې دی په دې کې نیوټرینز پراته دي، غذا پراته وي سیده. هغه کومه غذا ده بغلته دغه درته لیکم سیده. نو دوی څه چم کوي دلته بکټریا چې د ګروت شروع کړي، که بکټریا پکښې کوه نو ګروت شروع کړي سیده. دا ګوره دا چې دی په دغه یو چې دی دا یو مې د دې رنګ ور بدل کړم، دغه رنګ دا یو چې دی دا چې دی په دې کې بکټریا ګروت نه دی کړی، دا چې خالي کلیر دا رقم کلر وي سیده. دا چې دی ټربیډیټي پیدا کړی ده سیده، خړواله یې پیدا کړی دی، په دې کې بکټریا ګروت کړی دی سیده. هغه ماشینان چې وه هغه موږ د دې دپاره استعمالوو سیده. یا په انکیوبیټر کې ږدو، انکیوبیټر کې 2 ورځې بعد ګوري چې یاره د ده خو به دغه نه یې پیدا کړی، ټربیډیټي پیدا کړی خو نه یې بکټریا خو ګروت نه دی کړی سیده. دا ګوره دلته دوی ګوري هر 2 ورځ بعد په منیول طریقه کې دغه راخلاصي ګوري چې یاره د دغه بکټریا خو ګروت نه دی کړی. او بیټیک سیستم بیا تا ته خپل اتوماتیک الارم وایي سیده چې یاره په دې کې ټربیډیټي پیدا شوې ده، دا بکټریا ګروت پکې کړی دی سیده. دا ګوره د دې بعد بیا مخته نور پروسیجر په دې ځي سیده، نور پروسیجر په دې کې سیده. دا ګوره دا بیټیک سیستم شو سیده. اور انکیوبیټر به هم 37 به یا به 36 شپږ یا 28 به د ټمپریچر دلته ساتي سیده. دا منیول دغه طریقه شو سیده. منیول بوتلان زما د ښکاره کړم مرخص هغه نور کوچني بوتلان نه هغه منیول دي سیده. دا ګوره دا د بیټیک سیستم دلته ګروت کړی دی ګوره سیده. ښه چې ګروت یې وکړي بیا به داسې دا لیمینر ته راسي سیده. دا د کوم سیفټي کابینټ چې دی دلته به ښه تیار ورته کښېناستئ، په ابي کې راځئ. بیا به دلته څه سیسټم وکړي ستاسو سره به درسره وي یو منټ سیده. یو منټ دا میکانیکي اګار به درسره وي سیده. د دې سره به دې یو منټ SS एगार به در سره ایسیده और ब्लड एगार به در سره और چاکلیټ एगार به در سره और نیوټرین एगार به در سره ایسیده. نو دا ګرد شان به ته سره یو ځای کې دا 15 کم دغه چې دي 15 एगार پلیټونه چې دي سیده 1 2 3 4 5 کم چې एगार پلیټونه دي سیده. بیا به داسې سم کې اوس ګوره که تا بلډ کوو یا بلډ کې چې کوم ګروت کړی وو دا ګوره دغه ګروت چې دی دا وینې دا ګروت چې کړی وو دا نو دا به ته راواخلې کوم چې دي دا ګوره یو منټ ما چې دلته دا ګوره هغه څخه به په سرنج باندې یو څه وینه راواخلې دلته به پر د اګار پلیټ باندې واچوې سیده. پر د اګار پلیټ باندې بیا واچوې سیده. یو منټ بره به دا داسې په وایر لوپ باندې به دا دی کې دا دی به کې پرې به دی سیده. دا ورته ګوره د وایر لوپ په لاس کې دی سیده. دا بلډ شو
چې دا د بلډ طریقه در ښیم چې ده دا ګوره د دې کې برای ویس په انکیوبیټر کې کښېږدئ چې ده انکیوبیټر کې کښېږدئ چې کله د ګروت وکړي 2 ګنټې دپاره یا د دغه لپاره د ګروت وکړي بیا د یې راوړي مخ ته چې ده دا ورته ګوره دا سو د بلډ طریقه چې ده اوس راځو د کوم لیک کشېدو طریقه ده چې د په اول سره په کوم په دې دونه خبرې نه کوو چې ده نو بیا داسې بکټریاوې هره بکټریا چې ګروت و هغه بکټریا خپل ځان دلته ښکاره کړي پر دې پلیټو باندې چې ده بیا به دا ګوره چې ده اوس ګوره یورین به څنګه کوې یورین به ستا سره بوتل پروت دی چې ده دلته دونه خاص نه دی ښکاره کړی یو مې دلته ښه صفا ښکاره کړی دا ګوره دلته مې دونه صفا نه دی ښکاره کړی دلته ښه صفا ښکاره کړی دا لیم پروت دی پر لیم باندې به کوم وایر لوب چې دی دا به ښه ټیټ سټرلایز کړې سور به کړې چې ده بیا به یې سر وخلاص کړې بیا به دلته دا کوم سمپل چې تا راخیستې دی د هغه سر به سټرلایز کړې چې ده بیا به وایر لوپ ور واچوې وایر لوپ په لاندې به دلته ستا سره ایګار پلیټ پروت دی ایګار پلیټ په سر به لږ پورته کړې چې ژر به داسې لیک په راکش کړې چې کومه طریقه چې دی پروسیجر یې دی چې ده دا رقم به کش کړې بیا به دا رقم کش کړې بیا به دا رقم کش کړې بیا به دا رقم کش کړې دا رقم پروسیجر به وکړې چې د دې بعد به دا ګرده راواخلې دا کوم 3 سره 5 سره پلیټونه چې دي دا به بیا په انکیوبیټر کې کښېږدئ چې ده انکیوبیټر کې تاسو اوس دا طریقې هم دي ګوره دلته نورې طریقې هم درښودلې دي چې ده دا ګوره برای به انکیوبیټر ته وایي چې د انکیوبیټر بعد به بیا د دې دغه ګورې چې کوم بکټریا ګروت کړی دی څنګه ګروت یې کړی دی چې ده دا پلیټونه به ګرده واخلي په انکیوبیټر کې به یې کښېږده دا ګوره دا به ګرده سره راټول کړې هلته بیا انکیوبیټر ته وایي چې ده دا ورته ګوره دا خو پلیټونه شول چې ده دا بیا دا رقم بکټریا ګروت کوي چې ده دا رقم بکټریا تا ته ګروت کوي چې ده دا بکټریا ګروت ښکاره کوي چې ده بیا به د دې څخه بیا نور ټیسټونه کېږي سب ټیسټونه کېږي چې ده ګرام سټینینګ کېږي بایوکیمیکل ټیسټونه کېږي چې ده او د دې سره یو بل شی هم کېږي چې ده هغه هم دلته درښیم ښه دا نور شیان چې دي زما یو شی ارپلی ایرسی چې ده که CSF کې که یورین کې که ملک کې که شیدې کې که سټول کې دا ټوله سیم دا رقم طریقه ده کله په بغل کې چې څنګه کې دغه رقم کېږي چې ده ما چې په وایر لوپ باندې لږ سمپل واخې پر دا بغل دی پر ایګار پلیټ یې دی سره وښوري هغه پلیټ کښېږدي چې دا طریقه ما د بغل ته ښکاره کړې چې دا اول ما کومه طریقه درته وویله ټوله په دغه طریقه باندې کېږي چې ده په دې کې هېڅ بدلون نشته چې یاره د دې دا نو سیاست دی د دې به بله کم کېږي د دې بله کم کېږي صرف او صرف دا دی چې هغه په ایګار پلیټ یا په پس سواب باندې چې دی لکه سټول چې دی اوس په پس سواب یې راواخلي لرې داسې پر ولګي هلته یې کښېږدي چې ده نو ټولو طریقه دغه رقم ده چې ده ستا سره به ایګار پلیټونه موجود وي در سره به وي بیا ښه په دې باندې ته داسې طریقه کولی شې چې ده ښه داسې انټي بایوټیک ډیسک به بیا ستا سره پراته وي چې ده نو چې کله ته بکټریا ګروت به وکړې بکټریا باندې چې کله تا ګروت وکړي نو بیا دوی څه هم وکړي یو قسم نیوټرین ډایلوشن نیوټرین جوړ کړي چې ده نیوټریشن جوړ کړي چې ده نو دغه ته ګوره هغه زه مخته درښیم دلته ډېر ډیپ نه کوم هلته مخته بیا چې کله ما د ایګار جوړولو یا د بلډ ایګار جوړولو یا د نور شیانو جوړولو ویډیو جوړول په هغه کې درښیم چې ده نو دوی داسې ډایلوشن جوړ کړي دا ډایلوشن راواخلي دلته یې وراچوي چې ده ایګار پلیټ ته وراچوي دا ایګار پلیټ باندې کوم چې ما تا ته ښتي ول ګلاس سپریډر په هغه باندې داسې سره دغه کې سپریډ یې کړي چې ده نو بیا دلته کالوني جوړه شي ګوره د 225 پورې کالوني جوړه شي پر دې کالوني باندې بیا څه چم کړي یا دا انټي بایوټیک په ډیسک کې ورسره پرتې وي داسې خانې ورسره پرتې وي چې ده نو بیا دا راواخلي یوه دانه پر دې باندې کښېږدي شاوخوا داسې کښېږدي هره بکټریا چې څونه ځای خوړلی و یا څونه ځای صفا کړی و هغه انټي بایوټیک ډېر سم دی او دغه ريزسټیو هم دی او ډېر بهترینه کار پر کوي چې ده او چې کوم ځای هېڅ دغه یې نه و ښکاره کړی د دې مطلب دا دی چې دې بکټریا دا انټي بایوټیک ريزسټ دی چې ده هېڅ کار نه پر کوي ګوره دې لږ خوړلی دی دا ګوره څونه چې زیات ځای پکې دغه شوی و دا انټي بایوټیک بهتره پر دغه کار کوي پر دې بکټریا باندې چې ده دا ګوره داسې څو سنسیویټي چې ده ريزسټ و دغه یې ګورې څو مقدار کې پر ده باندې او دا د هر یوه د هغه نومان دی چې ده چې کوم انټي بایوټیک دی چې ده دا بیا زه مخته درښیم انټي بایوټیک چې ده بکټریال انټي بایوټیک چې ګوره سی ده دلته ګوره
په دې کې سی پیدا کړئ ده سی شو یوازې سی په دې کې اوس نه معلومیږي چې دا هر نوم چې دی جلا جلا دلته بیا خپل کوډ ورډ لري چې ده دا ګوره سی پی سو دا ډیسک دی دا بیا د دې لپاره کې چې بیا اپلا ته دوی بکټریا ګروت وکړي بیا دا بکټریا راوخت پر ایګار پلیټ باندې ګروت وکړي د ایګار پلیټ باندې بیا دوی ډیسک دی چې هر څونه ځای په دې کې خوړلی وو یا پر مخ تللی وو هغه انټي بایوټیک د دې لپاره ډېر بهترینه کار کوي او ډېر دقیق او دا په نورو ویډیو کې هم راولم اوس صرف دلته مې کوچنی بیسیک دغه در وښود